د دري ژبو ښایسته سندرغاړې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خورا لوی نوم اخیستی و اوس مهال له هیواده وتله. افغانې سندرغاړې فرزانه ناز له هیواده وتلو وروسته کومې کانې شروع کړې؟ ولې دې کارو ته لاس واچوه؟ اصلي راز او حقیقت دلته په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. افغان سندرغاړې فرزانه ناز چې څه وخت کېږي له هیواده بهر یې ژوند پیل کړی دی، اوس د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. فرزانه ناز چې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې ډیره فعاله ده او هره ورځ خپل تازه انځورونه خپروي. په تبصرو کې پرې افغانان سخت نیوکې کوي او لامل یې دا ښکاره کوي چې فرزانه د غریبانو غربیانو پر لاره روانه شوې ده او خپل افغاني دود، دستور او کلتور یې پرېښی دی. فرزانه ناز چې په افغانستان کې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده، تر ډیره په کابل کې د کډوالۍ پر مهال په پاکستان کې ژوند کړی دی. د فرزانې مور دري ژبې او پلار یې پښتون دی چې د موسیقي پیل یې هم له پیښور نه کړی دی. په 2010 کال کې د فرزانه ناز یوه سندره پیغله د کابل خپره شوه چې دغه سندره ډیره زیاته مشهوره شوه او د سندرغاړې په حیث یې فرزانې ته نوی پیژندګلوي ورکړه. نوموړي چې د پښتو له سندرو یې پیل کړی و او تر ډیره پورې پښتو سندرې ویلي دي، ځینې دري سندرې هم زمزمه کړي دي او د هلمند په لښکرګاه کې یو ستر کنسرت هم ورکړی و چې 12,000 کسانو پکې ګډون کړی و. هغې نه یوازې دا چې په افغانستان کې کنسرټونه ورکړي دي، بلکې په ایران او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په کنسرټونو کې ګډون کړی دی او د خپلې موسیقۍ له لارې خلک خوشحاله کړي دي. خو نوموړي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل وروستي انځورونه خپروي، تر ډیرې له انځورونو سره د هند او مهاراشټرا ادرس لیکل شوی وي، خو لا هم دقیق نه ده معلوم چې تر ډیرې دا انځورونه د کوم هیواد دي، خو د افغانانو له غبرګون سره مخ کیږي. فرزانه ناز چې کوم انځورونه خپروي، په ډیرو انځورونو کې د هغې مټې، پونډۍ او خېټه لوڅه وي چې د غربي کلتور نمایندګي کوي او له دې امله پرې افغانانو نیوکې کوي چې د خېټې په لوڅولو سره څوک پرمختللي نه ښکاري. فرزانه ناز که څه هم کابل ته تګ راتګ کوي، خو له وروستیو انځورونو یې داسې ښکاري چې ښایي نور افغانستان ته رانه شي، ځکه کوم ډول کالي چې اوس هغه په تن کوي، په افغانستان کې د دغه ډول کالیو ته په ډیره بده سترګه کتل کیږي. قدرمنو لیدونکو، د پښتو ژبې تر ټولو کره، مهم او دقیق چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.